هغه سترګې نه خرابوي که شي څه که نه نه دغه سترګې نه خرابوي خپله شاپ ته کړنه تیز کوي پرون مو تر دې ځای پورې درس ویلی و که چه رقم یک شیت بیاریم تایتل بلاک و چه رقم یک ویو بیاریم اونجا پلیس کنیم حالی ریکارد شروع ده یعنی یو دا لنډه لاره وه چې دلته اډ کوو یعنې نوی شیټ ورته وایو نوی شیټ موږ سره راځي مثلا A3 دی پور دی هر شی چې تاسو غواړئ صحیح دی یوه دا لاره دی که نه خو ولې دې نه ډېر اسانه لاره هم شته نه تشکر انجر کاشیر صاحب داسې کېږي چې موږ هغه شیټ چې هغه په خپله دی ډیسک خپل دی که نه په خپل زړه باندې جوړ کړو راځئ چې نن ته یو شیټ جوړ خو ته هر شی چې وغواړې دلته اوس وګوره ښه ته غواړې مثلا دا هغه که زه دلته ورته وایم مثلا نیو شیټ صحیح ده دلته مثلا بیخي نن ورته ووایه هېڅ شی مه راوړه بیخي دلته دلته اوس که ته خپل شیټ جوړه هر دلته کولی سې جوړې خو هر شی چې جوړه نور خپله کار پرې وکړه هر رقم چې وغواړئ صحیح ده دلته کولی سئ نور خو اندازې درته معلوم وي چې څو په څو کې دی که نه دلته ته شیټ جوړی دا خو ان پلیس په خپله همدې ساحه کې جوړی صحیح ده ولې که ته فیملي کې جوړ کړې هغلته ډېر ښه راځي یعنې هماغه کې ته که هماغه ایډیټ کې ښه راځي زه هم چې فیملي کې مو زما جوړ کړی وای د بنایي شیټ مو خو که ته د بنایي شیټ هم جوړه اندازې خو هماغه اندازې دي خو ولې لوګو یې بدله که هماغه بس لوګو یې راوړه څه اړتیا دی ته خو هغه سټنډرډ شیټ کې تغییر نسې راوړلی اندازه خو هماغه اندازه ده خو یوازې لوګو یې بدله کړي هماغه نوره ډیټیل یې دي خو هغه خو ایډیټ کولی سي مشکل نشته خو که ته ان پلیس کې غواړې چې ځای په ځای یو شی جوړ کړې دلته کولی سي چې جوړ یې کړې نن راوړه دلته اوس وګورو چې دلته هغه راځي که نه د دې منځ کې زه یو پلان اډ کولی سم که نه ښه دا ویو بل چیرې هغه سوی یو بل پلان کې دی که دا زه اوس ډوپلیکیټ کړم کولی سئ مشکل نشته هغه کوم یو موږ سره دا و که نه موږ چې ډوپلیکیټ کړی دا کولی سي دې منځ خو دا اوس د دې اندازې چې دی ډېرې غټې دي ښه دا اوس چې موږ جوړ کړی دا بیخي لوی دی د دې اندازه که ته وګورې خو ما هسې یو د بېلګې په ډول درته ویلې چې کولی سي ان پلیس هم یو شی جوړ کړې د دې ان هغه منځ اندازه چې وګورې بیخي لویه دی بیخي ډېر دی ښه خو کولی سي چې جوړ یې کړې مهمه نه ده ایسته بیا کېږي هماغه هم ایډیټ کړي یو لنډه لار باندې نن موږ خبرې کوو صحیح ده هغه که ته غواړې چې مثلا ته خپله د یو کمپنۍ لرې هغه لپاره ایډیټ کوې که نه لکه دا اوس خپله ما ځان لپاره ایډیټ کړی دی که ته غواړې دلته لوګو هم راوړې لاړ شه دا ایډیټ فیملي انزرټ وګوره ایمیج ایمیج لوګو هره لوګو چې ته غواړې زه به دا راوړم صحیح ده هر چیرې چې غواړې چې ځای په ځای کې که نه هلته کېږده بس وړکۍ دا کېږي دا لیکنه لاندې راوړې دا یې پورته یوسي سر ته دا سلیکټ که دا پورته یوسه اوس دا بیرته لوډ انټو پروجیکټ که اوس که یو شیټ ته لاړ سي چې دا A3 دی هماغه ایډیټ سوی دی لوګو راغلی د خپلې کمپنۍ لوګو هر شی چې غواړې اوس اړتیا نشته چې ته نور ایډیټ کې وکړې
که غواړې دا ځایونه هم ایډیټ کې کولی شي همغه فیملي کې ایډیټ وکړي یا بله فیملي جوړه کړي ټایټل بلاک صحیح ده ښه نن غواړو ډېر یو دا خو یه وړه پروژه ده خب یک پروژه خرد بود مثلا 3 شیت است 4 شیت هستن او خب میشه که اینجا بیای رایت کلیک کنی باز اینزرت کنین خب زیاد وقت نمیگیره اگر یک پروژه کلان باشه مثلا 100 شیت کار داری خب نمیتونی نمی رقم رایت کلیک کرده برین جور کرده برین زیاد وقت میگیره نه یک رای آسانتر و خوبترش گپ میزنیم که چی رقم جور د اسکیجول میری د اسکیجول اینجا خب ببین در این اسکیجول برین در اسکیجول اینجا که رفتن رایت کلیک کنین اینجا نیو شیت لیست هستن این را سلیکت کنین در نیو شیت لیست چی کار هستن با ما مثلا شیت نیم هستن یا اول شیت نمبر است با ما معلوم شو خوب هستن شیت نیم هستن کی بای ڈرائنگ کار کرده دران بای هستن مثلا دیزاین بای ای بالا بیاین یا دران بای چک بای اپروو هر چیز که میخوایی در این لیست هستن خب آورده میتونی اگر از معلومات پروژه میخوایی که اینجا بیاری میتونی که معلومات پروژه باشه نمی بیاری او را کار ما نداریم ضرور نیستن این نمی قدر به ما بس هستن این شیت کریت شد سیست حالا ببین ما چه رقم زود دیگه شیتا را کریت کرده میریم ای را سلیکت میکنی ای را که سلیکت کرده اینجا اینزرت رو هستن ببین هر چقدر رو اینزرت میکنی اونجا شیتا را ببین تا A126 رسید هر چقدر اینزرت میکنی اگر از اینجا دیلیت هم میکنی میشه که دیلیت کنی این اینزرت ولی اینجا هیچ شیتی ما نامده نی اینجا به خاطر نامده که تا اینمیالی ما به اینمی شیتا اینمی تایتل بلاک هستن او را اساین نکردیم حالی سافتویر نمیفهمه که اینمی A105 یا اینمی پس از A108 A109 اینمی شیت کدام تایتل بلاک داره به خاطر اینمی که تایتل بلاک برایش اساین کنیم اینجا نیو شیت هستن اینمی را کلیک میکنیم اینه که کلیک کردین اونجا برای معلوم میشه که از A109 تا A132 اینمی شیتا که از تعالی تایتل بلاک برایش اساین نشده این را سلیکت میکنین شیفت بگیرین در خود کیبورد دلتا کلیک وکړئ ټول سلیکت کیږي دلته اوس که ته A4 ورته اساین کړې یا A3 ورته اساین کوم اوکې کوم کله چې مې اوکې کړ ټول شیټونه دلته راغله ویني ټول په یو ځل باندې ټول تمام در یک دفعه اینجا آمده اگر حالی باز اینجا که رینیم میکنی اینجا رایت کلیک میکنی رینیم باز زیاد وقت میگیره پس برین در اسکیجول سوسه این اونجا دیده برین خواهی 105 است مثلا ای که لیول 1 شد ای را لیول 2 پلان میگیم سیست ای دیگر لیول 3 پلان مثلا دیگه هستن رو پلان ای را میشه مثلا لانگ سیکشن ای را بگوین شارت سیکشن ای میشه که مثلا ساوت الیویشن نورث الیویشن ایست
خب این کار تکراری میشه. یکی دیگه نوشته میکنیم ما از این تیر میشیم. صحیح است. استاس وست الیویشن. تنها منظوری ما این بود که چه رقم شما نام به آسانی میتین. اوس که دلتا راسته دلتا گوره طول نمونه بدل سوی ده بینی ایست الیویشن، نارت الیویشن، ساوت طول دلتا راغله. کولای سی چې هم دا شمارم چې ده ای غځای که تغییر ورکوي دلته خپله تغییر کیږي. شماره هر ځای مثلا دا خو اوس ارکیټیکچرل ډرایینګونه دي ای سل دی ته کولی سي اس سل ورته ولیکې هر شی چې ته وغواړې. مثلا ډیزاین باندې هر چا چې د دې پروژې ډیزاین کړی دی ورته کیږي چې یو نوم ورته ورکړي. مثلا ابراهیم چا چې خپله ډرایینګ جوړ کړی دی کیږي چې هغه ته هم یو نوم به ورته ورکړو. صحیح. مثلا څوک که چک کوي میشه دیگه هم یک اضافه کنیم باز دیگه نام میشه که برایش بتین. باز اینجا وقتی که یک دفعه نوشته کردی باز اینجا کمی آسانتر میشه. خب اینمی تو میرین خلاص. حالا این شیت لیست خود جور کردی سافتویر خود میپامه که چند شیتا داری و کلش برای جور میکنه. باز میری مثلا در اینمی کور شیت این شیت لیست هستنه ما اینجا تنها 3D آوردیم. میشه اینجا خود اینمی شیت لیست هم اگر میخوایی اینم اینجا بیاری یا در دیگه شیت ببری در دیگه تایتل بلاک میتانی ببریش. مثلا اون سکیجوال هر جای که هست سکیجوال ای تو میگیری اینه بیارش اینه اینجا بارش اونو کل معلومات اینجا آمده. مثل اتوکاد وری نیستن که اونجا حالی در اتوکاد خو کلی چی باید جور کنی نه اینمی تیبل جور کنی نامایش تغییر میتی. ببین اینجا ما آوردیم حالی ما اینجا یک تغییر میاریم. مثلا اینمی نام تغییر میتیم. مثلا این شیتا یک نفر کار کرده این دیگه که هستن میشه دیگه نام برایش نوشته کنیم. مثلا این محمود نوشته میکنیم. اینجا یک نامی خود ما برایش میتیم. اینجا یک نام دیگه برایش میتیم. اینمی تغییر ما که آوردیم اگر اونجا بریم اینمی خودش اینجا آمده. اونجا لینک شده دیگه. ضرور نیستن که هر وقت شما بخواین که تغییرات بیاریم. خدیزه پوری خوب پیده کنه چه څنګه په یو دم باندې هغه کیږي په اسانی باندې. اوس که دلته یو څه نورې خبرې دي په دې شیټ کې به وکړو. صحیح ده. دلته ویو ته ځو. ګوره شیټ دی کریټ ا پیج فار ا ډاکومنټ سیټ. دلته چې دی ټایټل بلاک دی. ټایټل بلاک څه وخت کې راوړلی سي ځکه دلته یو شیټ بل ځان ته کریټ کړم. دا ټول ګوره کریټ نیو شیټ. دلته زه ورته نان وایم. نان تایتل بلاک نه میاریم اول. صحیح سیچ نمیاریم نان برش میگیم. این یک شیٹی بدونی که تایتل بلاک داشته باشه نداره نه. حالی اگر میخوایی که تایتل بلاک اینجا بیاری برایشان حالی میتونی سلکتش کنین. این خودش اینمی تایتل بلاک اینجا میاد. ای از اینجا در پراپرتی برین اینجا A4 است. اگر E3 میخوایی E3 اون E3 میشه. اگر A0 هستن A0 بیارین. ای کمی کلان هستن. اگر لود میکنی دیگه تایتل بلاک همیشه لود کنی. لود که چه رقم لود میشه دیروز ما گپ زدیم نی. این میشه ما E3 را بگیریم. یعنی تایتل بلاک اینجا میمان. اینجا میتونی که اینجا مثلا اونجا در شیت لیست ما نامه میدادیم نه که کی ड्राइंग جور کرده دیزاین کرده. اینجا میشه که در پراپرتیز بیاین در این تایتل بلاک در پراپرتیز خود برایش بتین.
اینمی نامه در خود پراپرتیز برش بده. یعنی اونمون نامه که اونجا هستن وام اینجا آمده که کی اپرو کرده و میشه برش اپلای کنین خودش میایه اونجا. خدیزه پر حکم مشکل نلاری. په دې باندې خو پوهېدی که نه شیت دی دا نوی شیت کریٹ کوي. چیزی که ما از اونجا در خود اونجا شیت لیست که بود نه ما رو را انزرت میکردیم باز خود چی برایش اساین میکردیم تایتل بلاکر یا اینجا می آمدیم در خود براوسر اینجا شیت آل هستن شیت اینجا رایت کلیک میکردیم نیو شیت میگرفتیم. اینمی و این یک گپ هستن فرقی نداره چی از اینجا برین و چی این اونمو مینیو برایتان باز میشه و چی از اینجا که یک شیتی نو جور میکنی از اینجا برین یک شیتی نو نه یک شیتی نو با ما کریت شد A134. خود این پامیدی یکی هستن یک خما اونمو وی و چیزی که میخواستیم ای تو دریگ میکردیم نه کش میکردیم میانداختیم در خود شیت و تاسو دسیم کولای سی پلیس ویو ده زه غواړم په همدې شیټ کې یا په دې شیټ کې نه غواړئ مثلا دلته چې دی لیول 2 پلان دی که نه لیول 2 پلان دې کې غواړم د دویم منزل پلان راسي په همدې شیټ کې ځای په ځای کړم. دلته لاړ شه ګوره پلیس ویو دی دا به کلیک کې دلته هر ویو چې ته غواړې چې دې کې ځای په ځای کې اوس فلور پلان لیول 2 ما په کار دی اډ ویو ټو شیټ اول دا سلیکټ کړئ بیا راځئ اډ ویو ټو شیټ دی دا کلیک پې وکړه راوړه دلته ګوره اوس یو څه لوی ده دی روز ما گپ زده بودیم که روتیت نمیشه چی رقم گفته بود ولی روتیت میشه خب یگان گپ است نه اونمو رقم نمیشه او بیخی یگان دفعه چیزی خب آدم فکرش نمی باشه یک گپ میزنه خب ولی سافتویر یا کسی که وا مردم کار کرده حتما راهی آسانتر سنجیده. ما که دیدیم امروز این را که سلکت کنی اینجا روتیشن آن شیت هستن تنها آن شیت برایت میگه کلی در کلی پروژه نمیگه تنها آن شیت روتیشن آن شیت این اگر 90 درجه دور میتین اون 90 درجه چی میشه روتیت میشه. دا په دې معنا نه ده چې ټوله پروژه تاسو یوازې په هماغه شیټ کې هغه ډراینګ تاو کیږي که ټوله پروژه میرر کوئ تاووئ هغه یو بل ځای ده هغلته بیا خبرې کوو صحیح ده یعنی که غواړئ چې داسې اوس دا خو پټ نه دی دی کې که نه اوس کولی سئ دوه لارونه کولی سئ یو داسې دی چې لیول 2 پلان ته راسئ دلته د دې سکیل اوس 50 دی یو نسبت 50 لوی دی دا کوچنی کوي یو نسبت 100 ورته وایي دا اوس وړکی څه دلته موږ ته نه ښکاري ښه ولې کله چې لاړ سئ هماغه شیټ ته لاړ سه ګوره دلته دومره وړکی سوی اوس یو نسبت 100 چې دی دا داسې پورته یوسه په همدې شیټ کې ډېر ښه منظم جوړېږي بیخي منظم یعنې داسې هم کېږي چې سکیل هلته ته جوړ نه کړې اینجا اکتیویت ویو هستن اینمی اکتیویت ویو میکنه از اینجا دست چپ در زیرش اینم اینجا سکیلش خورد کنین یا کلان میکنین از اینجا میشه خویی را پس چی میکنیم ما دی اکتیویت ویو برش میگیم خب مان اینمی ویو ریفرنس مان میچلاین مان و دیگه ویو پورت هستن نه ویو پورت خب گفتیم و دیگه گاید گرید هستن گاید گرید یک چیز خیلی خوب هستن خب به خاطر اینمی که شما پروفشنل کار کنین این تو نشوه که یک پلان در یک شیت یک جای جابجا کرده باشید دیگه جای دیگه رقم به خاطر اونمو این گاید گرید استفاده میشه مثلا اگر ما در اینجا بیاین اینمی گاید گرید ما آن کنیم سیز گاید گرید 1 برش
میگه یا دیگه نام خودتان برایش میته. ما یک نام برایش میتیم، مای گرید میگیم. سیست ای گرید که جور کردی ای را سلیکت میکنی، در پراپرتیز برین ای 25 میم از یکی دیگه دور هستن. اگر میخوایی که 30 میم شوه میشه 30 هم جور کرده میتونی. ولی ای ما خورد میکنیم، ضرور نیستن که قدر کلان داشته باشیم. سیست اینمی که بانا بس هستن. ای را مو میکنیم. اینمی اینجا بیخی اینجا میاریم. سیست اینمی گرید که است. خو خیر است یکم ای طرف. حالا ای را سلکت میکنیم، یکم ای طرف میاریم که به ای گرید چی شود. سیست اینمی گرید ها که تی گرید برابر شود. تقریبا برابر هستن نه؟ یکم ای طرف صحیح شد نه؟ این خیر است که او طرف رفته شما اجاز کرده میتونین. تن ما و نمو طریقهش برای نشان میتیم که چی رقم پلانایتان در یک جای باشه، در یک موقعیت. ای را که اجاز کردی حالی میریم در این لیول یک میریم. سیست ای را اگر ببینیم شاید اونجا نباشد که چی رقم بفهمیم، باید ما خود اینمی گرید آن کنیم. ای را آن میکنیم مای گرید. اوکی این گرید ما اینجا هستن ولی او پلان کتی او هیچ الاین نیستن نه، خیلی او طرف هستن. ای را حال سلکت کنین، اینمی طرف بیارش این که آوردی یکمی پایان یکمی بالایش ببر. این بیخی سیش. حالی اگر اینمی پلان و پلان ببینی در یک چی هستن، در یک لاین هستن. اینمی رقم میتونی از این استفاده کنی از گاید گرید. خب نور مخی زو میچلاین هم میگیم. میچلاین هم خیلی خوب گپ هستن. پروژه ما که کلان باشه ما نمیتونیم که در یک شیت یک پلان کلان نشان بتیم. در دیگه است. حالی میشه که ما میچلاین چی رقم استفاده میکنیم. میشه مثلا در اینمی لیول یک بریم. سیست در لیول یک میچلاین بگیرین، میخوایم از اینمی اینجا ای را نصف کنیم. اینمی پلانی ما نیمه او طرف نیمه ای طرف. این میچلاین جور شد. خب میچلاین خود جور کردیم. حالی چی رقم ما میتونیم که اینمی نیمه در یک شیت ببریم، نیمه ایش در دیگه شیت ببریم و چی رقم میتونیم که اینجا نامگذاری کنیم. اینمی اینجا اینمی اینجا دلتا ویو تلار سیخه. اینه پاگه شیت که دا کار نکه ویو ریپرنس. اینمی ویو ریپرنس هم میبینی. اینمی ویو ریپرنس یکی میگیر اینجا بانش. سیست و یکی اینجا باش. حالی اینمی اردو دانه یکی اینجا ببین یکی اینجا هستن یکی اینجا هستن. سیست ای که چه رقم استفاده میشه حالی میگیم برایتن. از این ما یک کاپی میگیریم دوپلیکیت میکنیم. سیست ای را دوپلیکیت میکنیم. این قسمت بالایش که است که تن او با ما معلوم شود. سیست اینمی معلوم شود. سیستن باز دوپلیکیت میکنیم. په دې کې غواړو چې یوازې لاندې ښکاره سي.
میچلاین سر خو نور هغه کی بلده د او کدام بود بالا بود نه صحیح است دایی شد پایان د یکی بالا د یکی پایان اوس شیټ ته لاړ ښه لیول 3 شیټ مهمه نه دی سید اوس نوم ما ورته لیول 3 ورکړی خو زه یوازې غواړم چې همغه میچلاین په اړه خبرې وکړو بیا تاسو کولی شئ پروژه خپله منظمه کړئ ځان لپاره این میچلاینی از میچلاین که بالا بود نه این ده شیت آوردیم این دیگه که هستن اینجا که رو پلان براش گفتیم ده به دی تر آورد کپی زری ایکس ای او سلو کنه حالا ببین که اینمی او رفرنس نیم بود چی بود که او چی رقم کار میکنه اینجا ویو رفرنس هست حالا بیخی آپ هستن اونجا نه کار نمیکنه ما در پلان میریم در او پلان خودش در این پلان میریم صحیح است اینجا برین در ویو رفرنس ای را سلکت کنین اونجا کنار اینمی را سلکت کنی شاید اینمی بیاین ای تارگت ویو ای دا خود چی هستن نه دا ای 106 دا اونمو پلان برده بودیم اونو خودش او را سلکت کنی خودش میگیره که ای کجا هستن ای سلکت کنین ای که بود دا اینمی هستن اونا دا ای 107 هستن ای برایت میگه مثلا دا ای دا کدام شیت هستن نامی از اونمو شیت هستن نامی از اونمو شیت دا کدام شیت که اینمی چی هستن اگر شاید از اینجا میشه که سلکت کنین اونجا برین اینمی اینجا دیدی ببین اگر ما دا ای پلان باشیم اینمی ریفرنس هستن نه ببین ما دبل کلیک میکنیم اون ربطیم دا او شیت نربطیم دا او ویو ربطیم اگر بخوای دا اونمو ویو برین دا خود شیت برین نه دا شیت ای 107 نه ای 107 اینمیستن و یک گپ دیگه تو باش که اینجا اگر ما دا ای 107 هستیم نه ای را بپامیم که ای کجا هست اینجا اگر بزنه اینمی نام خوب هستن که اینجا معلوم شوانه اینم اینجا نداره ای را اگر اکتیویت کنیم ای را سلکت میکنیم ای هستن دا خود اینمی ای 106 ای هستن دا کپی 3 یعنی ای شیت هیچ نشان نمیده که ای کجا هستن میفهمی؟ چرا؟ بخاطر که شیت خودش هست ای شیت خودش هستن اگر نوشته کنه که ای شیت باز مادم مجبور میشه دیگه شیت میبینه نه ببین هیچ نوشته نمیکنه که ای در کدام شیت هستن یعنی خیلی خوب چی میکنه خب دی اکتیویت میکنیم دلتا دا ویو پورت و ای گپا خو پامیدیم نه بسته ریویژن دی ریویژن با بلا ورځ وایي صحیح ده